بسم الله فکرمن صاحب ته بلنه ورکوم چې هغه راشي موږ سره خپل کلام شریک کړي او حکیم ملنګ صاحب د ځان چمتو کې پسې حکیم ملنګ صاحب بسم الله الرحمن الرحیم ټولو نه وړاندې خو د حاجي بانډې چې کومه ټولنه وه د ښکلې دا ړومبۍ کلیزې مبارکي ورته وایم چې کومو ملګرو دا پروګرام را جوړ کړی نو هغو له ډېر زیات داد او ډاډ ورکوم د یو زړه غزل نه یو څو شعرونه به درته ووایم چې زیاتې دې وکړو ډېر اشنا زیاتې نو پکار زیاتې دې وکړو ډېر اشنا زیاتې نو پکار زما ستا په منځ کې دا سړی نو پکار مننه زیاتې دې وکړو ډېر اشنا زیاتې نو پکار زما ستا په منځ کې دا سړی نو پکار بچیا ستا په لاسو کې کتاب قلم پکارو بچیا ستا په لاسو کې ټاټکې نو پکار مننه بچیا ستا په لاسو کې کتاب قلم پکارو بچیا ستا په لاسو کې ټاټکې نو پکار تا زه رقیب ولې دواړه یو ځای میلمانه کړو تا زه رقیب ولې دواړه یو ځای میلمانه کړو یا زنوم پکار اشنا یا دې نو پکار مننه شعر دی چې سپرلی به چې په چا باندې سپرلی و هغه نشته سپرلی به چې په چا باندې سپرلی و هغه نشته سږ کال زموږ په چم باندې سپرلی نو پکار د تا سره خو ستا په شان وړوکی منګی خوند کړي د تا سره خو دومره غټ منګی نه و د تا سره خو ستا په شان وړوکی منګی خوند کړي د تا سره خو دومره غټ منګی نه و پکار نشې او تماشې مې فکرمنده ځکه پرېښوې نشې او تماشې مې فکرمنده ځکه پرېښوې زما د شخصیت سره دا شی نو واه 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 فکرمن صاحب